د افغان کرکټ درنو څارونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهم او ورزشي خبرونو ته. هندې چټک توپ چونکي محمد شمی وای خلک غواړي چې د استرالیا پر راتلونکي سفر کې د زما نه ټاکل کېدو په اړه زما نظر واوري. زه به دومره ووایم چې سکواډ کې ټاکل کېدل زما په لاس کې نه دي. د غوراوي کمیټې روزونکي او لوبډل مشر په واک کې دي. د هند ځوان لوبډل مشر شوبمن ګیل وایي چې ویرات کوهلی او روهیت شرما له پامه نه غورځيږي. یقینا چې هغوی د 2022 میلادي کال نړیوال جام لپاره زموږ تر نظر لاندې دي. راشد خان یو ورځنی لوبو کې د 200 وکټو پوره کولو په اړه وایي 10 کال وخت یې ونیو. ډیر خوشاله یم او دا ډیره لویه لاسته راوړنه ده. کوښښ به کوم چې لا خپل لوبډلې لپاره ډیر ګټور ووسم. د افغانستان او پاکستان فوتبال ملي لوبډلو ترمنځ نن لوبه مساوي پای ته ورسیده. افغانستان فوتبال ملي لوبډلې نن ماسپښین 1:30 بجې له کوربه پاکستان سره د اسیا جام کوالیفای لوبه تر سره کړه. پاکستان له افغانستان سره په دې سفر کې له شرم څخه ډک یو عمل وکړ. افغان لوبغاړو ته پر وخت ویزې ورنکړې او تیر ماښام افغان لوبډلې ته هغه وخت ویزې ورکول شوې او پاکستان ته سفر وکړ چې لوبې ته له 4 ساعتو څخه کم وخت پاتې وو. افغان لوبډله که څه هم ستړي و خو بیا هم مقابل لوبډله بریا ته پرې نه ښودله. یا د سیالۍ نن ماسپښین د کوربه پاکستان په اسلام آباد لوبغالي کې تر سره شو. د افغانستان د ملي 19 کلنو لوبډلې بوخاني روزونکي عمران فرحت د پاکستان ملي لوبډلې د توپوهنې روزونکي وټاکل شو. عمران فرحت د سویلي افریقا په وړاندې سیریز لپاره په ټیسټ فارمټ کې د پاکستان ملي لوبډلې د بیټینګ روزونکي ټاکل شوی دی. ابراهیم زدران د بنگلاديش پر وړاندې په لومړی ورځنۍ لوبه کې د بریا په اړه وایي په شلوريزو لوبو کې له سخت مات وروسته مو د ورځنۍ لوبو سیریز ډیر ښه پیل کړ. ویاړم چې لوبډلې مو نن ډیر ښه بیرته راتګ وکړ. په هر ماتي کې و زده کړوي او هر بریا باور جوړوي. رحمت شاه وایي ما باید لوبه د افغانستان په ګټه پای ته رسولې وای. راتلونکي لوبو کې به هڅه کوو چې لوبه تر پای ورسو. لکه د نن چې څه ډول ما او ګوربز لوبه پرې خو د باید داسې بیا پرې نګدو. چټک توپ چونکي میچل سټارک یو ځل بیا د استرالیا په بیگ باش لیګ کې د سیډني سیکسرز لوبډلې سره د لوبېدو تړون وکړ. پکتیا کې د تکواندو شپږ ورزشکارانو ته روزنیز سیمینار تر سره شو. د پکتیا ولایت په څمکني ولسوالۍ کې د WTF تکواندو فدراسیون له لوري د دې برخې شپږ ورزشکارانو ته روزنیز سیمینار جوړ شوی و. په دغه روزنیز سیمینار کې ورزشکارانو ته د کمربندونو د ارتقا تخنیکی حرکات او سبکونو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې شول. دغه سیمینار د تکواندو ورزش د ودې او لا مسلکي کولو په موخه تر سره شو.